یخس وینس قدرمنه لیدونکي اوریدونکي بیا زر شوي چې تاسو ته که خیر وي یو نیم داسې شعر ووایي چې د ریبۍ تال نم روح کلی دي شمګل ډېر بیا مې ولما کړی دی ډېر مصروف و وایي چې خلایانه یم خو ډېر پالمې خې لم سره وکړه اخر یې ووایي چې سعید تروشه الله تا نن سټوډیو ته تا راغلي مصرف به په وکړه څلور پنځه چرګه وخوړوي په څه وکړې وای بیپسي اپ څه وچیښله زه د غصب کې پوته یم یوه پیره شړشمګل ابرر اول خو تو ته ښه راغلاست وایم بیا به یو نیم داسې شریعتونه میږ وروي چې دغه د لیدونکي غوښتنه دغه ده چې دا شړشمګل ابرر دا یو نیم شعر میږ ته ووایي چې میږ دغه ځنګ زړي نه لټکي صفا شي بس څومره ډېره مننه کوم چې مو ته د وخت راکړو چې زه راغلم تو سره برنامه کې برخه وکړم د خوست وینز قدرمنو لیدونکو اورېدونکو سلامونه مې په ډلیو ډلیو ومنئ مونږ به که خیر وي خپل واس کو دوستان به خشول ساتو بلکل د نه وروي داسې اول خو یو شعر ورته ووایه هغې نه څټ ته بیا مو ته چا ووایي چې دوی وا روسۍ ډېره ښه سندره زده دو بیا به هغه ورته ووایه داسې اول شعر وروي بیا به څټ ته که خیر سندره وروي بس مننه شعر خو دا ډېر تکلیف مې په وایستو ځکه چې دغه شعر د هر څه ډېر خوښ ده یایي چې په غره کې ګرځېدم غرونه ډک دي د ګلونو په غره کې ګرځېدم غرونه ډک دي د ګلونو تاسې واورئ ځوانانو وایي ټیمبی په سر کې هسه که تاسو داسې ووایئ چې د خوري نه دو کړی یا تکلیف نه دی په کړی غره په سارې نه دی ګرځېدلی دې ته شعر ووایي یایي چې په یوه بل نه غیرت کوي خپل منځ کې محبت کوي ګرم اوس جومات کوي لمنځونه په خپل وخت کوي ورو ته په خپل وخت سی ختم ته په خپل وخت سی څومره لوړ پیغام کې دی څومره لوړه کیسه ده چې په ارض کې خودي وي چې خدای مهرباني وي چې مو دا شعري وي ځوانانو په بار وخت کې سوته مزه خو ګرم په دا کې نشته شرم اصلا که شعري دا نه تو چې تاسو ووایئ چې هر وخت دا یو نیم وخت په سړي د الهام وردرېمي مننه ارشاد یایي چې په جامه کې وي شړشمګل ګل بشر خان خلک به نوست وي ښه پرېمان ای ګلونو به په دوی نه بارانونه وي یا الله پاک به په موږ نه رحمتونه وي ختمیږي که دغه دی ډېر دی شعر خو دغه بس ده مننه کومه ځکه مې ورته ووایي چې ختمي که نه مو چې نه راځو پام دې شوی ځکه په موږ ډېر غټ تاثیر وکړه په ذهن په مزغې په زړه مې تاثیر وکړ په لوسې په ګوته مې تاثیر وکړ ځکه لوسي نه مې وخېرېدل دا وزن و دا پیاید که دا نوم نشم زده کولی دا اینه چې چی شی که وغواړم کې پیراوي مننه کومه شړشمګل صاحب قدرمنه دوستونه تاسو انتظار نه ویږدوي دنه به میږ هغه روسۍ سندره ورویشه د په کله خوري پیره کړی دو جونکۍ په اوس کې سندره دو مور به دل یې دو خو هغه تاسو د پوره بیا په دنده که خیري وکړي چې تاسو یا په ګاډه سره وروئ شړشمګل صاحب مهرباني وکړه مننه دا سندره دې ته کوم دا سندره بیا په پښتو بیتار سره کې چې معنا یې خلکو ته وښایي دا معنا یې زه ښایم ته خلیقه ته معنا وښایه بیا په اخر کې به په غبرګو اوازونو دوړه کړو ته ټکی ښایه زه بیا ترجمه کوم بیا که غلیږه Афганский народа, союзский признай же, афганский народа, союзский признай хорошо. د غزل مطلب دا و چې افغانیون مینانوک خلق دي مینه خوند ورکوي ګلابي خلق دي په ځون ماین خلق دي په نړۍ ماین خلق دي میره دا ووایي بیا په سندره مکمله کړي И союзский признай, и союзский признай, афганский народ. دا داسې وایي چې افغانیونه په خپل منځ کې مینه وکړي محبت وکړي و بل ته ګلونه ورکړي د وطن په جوړولو کې په ماک وکړي ډېر لوړ پیغام کې دی خو زه چا خلته چې داسې الفاظ نه ورته لرم چې که خیر وي ده ته یې ووایم
مننه کوم